گل گل دی ګورې سم ګلستان دی بیا شین او زرغون افغانستان دی بیا شین. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ریاست پلاوي لوګر کې د برېښنا له پراختیايي پروژو لیدنه او د کارکوونکو چارو ارزونه وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر سپارښتنې سره سم د عملیاتي ریاست رئیس انجینیر صفی الله احمدزي په مشرۍ لوګر برېښنا ریاست ته لیږلي پلاوي محمد اغې ولسوالۍ کې د ځای اوسیدونکو او صنعتي پارک لپاره د برېښنا خدماتو چمتو کولو جوړېدونکي سبسټیشن ساحه له نږدې وارزوله. د عملیاتي رئیس په مشرۍ پلاوي خپل سفر بهیر کې د لوګر برېښنا ریاست اړوند څانګو مسؤلینو او سبسټیشن له شفتکارانو سره هم ولیدل او د دوی ټولو چارو ارزونه یې وکړه. د لوګر مرکز پل عالم اړوند یو شمېر ساحو او له مرکز څخه د محمد اغې ولسوالۍ یو شمېر کلیو ته د برېښنا شبکو غځونې چارې له نږدې څارل کیږي څو د کار کیفیت تضمین او بهیر پر وخت بشپړ شي چې په دې تړاو ټینګار هم پرې وشو. وظیفه ما شما بسیار جدی است و در مقابل ملت و در مقابل دولت مسئولیت بسیار بزرگی داریم. کوشش کنیم که به مسئولیت خود متوجه باشیم، مسئولیت پذیر باشیم و کار کنیم که هم خدا از پیش ما خوش باشه، هم مردم از پیش ما خوش باشه و هم وطن بر ما یک وقتی از پیش ما احساس کنه که اینا بر ما یک چیز کرد. د لوګر برېښنا مسؤلین وایي چې نویو ساحو ته د برېښنا شبکو غځونې چارې دوی هم له نږدې څاري او د دې پروژو بشپړېدو سره به ګڼ نوي پیرودونکي د لومړي ځل لپاره د برېښنا له نعمت برخمن شي. اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ په ټولو پروژو باندې مسلسل نظارت هم کوو او څارنه ترې کوو تر څو پورې موږ هیوادوالو ته یو باکیفیته کار وړاندې کړی وي نو موږ انشاءالله نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري ټول هیواد کې د برېښنا شبکې متوازنې پراختیا اصل ته ژمن دی او د ټولو پروژو چارې په منظم ډول پر وخت ارزوي او د ځایي مسؤلینو کارکړنې هم له نږدې څاري.